جهاني صاحب ستاسو د وخت نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. زما لومړۍ پوښتنه دا ده چې 20 کاله بعد طالبان بیا واک ته ورسېدل او 20 کلن دیموکراتیک نظام ړنګ شو. ستاسو په نظر په دې ستر بدلون کې تر ټولو لویه ونډه د چا وه؟ ایمان نن څه نسم ویلی، په دې خاطر چې دا ټوله لوبه زما دپاره پردی معلومیږي. دا جنګ یې پردی و او سوله یې پردی ده او دا کلونه کیږي چې همدغه د پردی رول دی. نو که زه اوس ووایم چې د طالبانو امریکا ته شکست ورکړي، زه په خپله پر دې خبره باندې باور نه لرم، په دې خاطر چې د اګست د 8 څخه تر 15 پورې د ټول افغانستان سقوط په 7 ورځو کې زما دپاره یو ډول غیر ممکن یا غیر محتمل کار ښکاري. طالبان خپل برای د اشغال څخه ازادي تعریفوي او پرون د ملا عمر زوی ملا یعقوب ویلي چې نور د هیڅ چا سره دښمني نه لري. فکر کوئ غرب او امریکا او ګاونډیان د طالبانو سره کار وشي کړای؟ تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې کار نشي ورسره کولی. هغه څه چې غرب یې غواړي هغه دوی نه ورکوي، هغه څه چې دوی ورکوي هغه غربیان نشي قبولولی. تر دا اوسه پورې خو داسې معلومه شوې ده دوی د څه باندې 2 میاشتې کېږي چې تر اوسه پورې حتی پاکستان هم په رسمیت نه دي پیژندلي او غرب خو لا هاخوا ته پرېږده. نو وروسته به وکتل شي چې دوی غربیانو ته څه امتیاز ورکوي او غربي هیوادونه دوی په کومو شرایطو باندې مني. دغه ګړۍ خو داسې معلومیږي چې وبه یې نه پېژني. که چیرې طالبان لکه دا اوس مهال په افغانستان کې حاکم پاتې شي، په اوږدې مودې کې به یې د افغانستان په سیاسي او فرهنګي برخې باندې څه اغیزې وي؟ په دغه شکل چې اوس دي خو زه چې ورته ګورم که ډېر پاتې شي اغیزې به یې حتما منفي وي. د مثال په ډول د دوی د عالي تحصیلاتو وزیر دی، د هغه دغه یوه خبره چې سړی واوري چې وایي دا 20 کاله تعلیم چې په افغانستان کې شوی و هغه په درد نه خوري. د دا خبرې څخه معلومیږي چې دوی د افغانستان تعلیمي مؤسسو ته او یا هغه په اصطلاح لاسته راوړنو ته په کومه سترګه ګوري. د بلې خوا کلتوري برخه چې راواخلو، موږ ګورو چې له بده مرغه په دغه 25 کاله کې چې څوک باسواده شوي وو هغه یا وتلي دي او یا ټول د وتلو تلاش کوي. که دغه اوس د سرحدونه خلاص شي، زه ګمان کوم چې په یوه میاشت کې به تر 1 میلیون کسانو پورې ووځي چې زیاتره یې تعلیم یافته خلک دي. تاسو د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وئ، طالبانو ته مو څه مشوره ده چې په کومو اساسي شیانو باید کار ونه لري او بدلون پکې را نه ولي؟ زما مشوره هغو ته دا ده چې لومړی خو په هر وسیله چې دوی قدرت ته رسېدلي دي، که دوی پر ولس باندې تکیه ونه کړي، دوی ولس خوابدي کړي، د دوی څخه ولس ناراضه وي، دوی دغسې سقوط کوي. لکه ما 15-16 کاله مخکې ملا احمد عمر ته مخامخ هم دغه وویله چې تاسو د ولس په زور راغلي یاست او بیرته د ولس په زور باندې تاسو د منځه ځئ که ستاسو څخه ولس ناراضه واوسېږي. مثلا په دا اوس وختونو کې دوی دا ټول شیان پرېښي دي. موسیقي ته یې ملا تړلې ده چې موسیقي ناروا ده، موسیقي باید په ودونو کې ونه غږول شي. سړی په دې باندې نه پوهېږي. دوی خو اسلامي امارت صحیح خبره ده چې دوی باید شریعت وچلي، دوی باید د اسلامي قوانینو سره سم رفتار وکړي، خو موسیقي داسې یو شی دی چې هغه په اسلام کې ناروا نه ده. ما په دې باره کې ډېر مفصل مضمون تقریبا 2 کاله مخکې لیکلی دی. ما هر څوک مې چیلنج کړي دي چې که دوی د موسیقۍ په ارتباط باندې فقط یوه کلمه هم په قرآن شریف کې راوښوله چې موسیقي منع ده، نو سړی به یې ورسره ومني. ځکه چې په قرآن شریف کې تاسو ته معلومه ده ټول هغه شیان چې ممنوع دي هغه په قرآن شریف کې ذکر شوي دي، لکه شراب، لکه قمار، لکه زنا، لکه قتل، لکه شرک،
لکه سودخوري، لکه دروغ، لکه جاسوسي کول، دا ټول هغه شیان چې منع دي هغه په قرآن شریف کې شته. نو ولې د موسیقۍ دومره شته؟ د دې معنا دا ده چې موسیقي منع نه ده. دا چې چا منع کړې ده، زه ګمان کوم چې پرته له قرآن شریف څخه چې مقدس کتاب دی او له حضرت رسول صلی الله علیه وسلم څخه چې هغه صلاحیت دغه درلود چې یو شی منع کړي او یو شی ته خلک امر کړي چې هغه صلاحیت په قرآن شریف کې کول شوی دی، بل هیڅوک دا صلاحیت نه لري چې یو شی ناروا کړي او یو شی روا کړي. حتی د امام ابو حامد غزالی ورور محمد غزالی چې یو مشهور عالم دی د اسلام، هغه وایي چې څوک چې موسیقي ناروا بولي یا حرام بولي هغه کافر کیږي. علت دا دی چې موسیقي حرام نه ده. که څوک پر حرام باندې د حلال حکم کوي او یا پر حلال باندې د حرام حکم کوي، په دواړو صورتو کې انسان کافر کیږي. نو زه نه پوهیږم چې طالبانو په څه اساس باندې موسیقي ته ملا تړلې ده، یا مثلا په افغانستان کې د کرکټ لوبه د چې هغه د ټول افغانستان افتخار دی چې زموږ یو ټیم موږ ته کرکټ راوګټي. دوی حاجي اقل لوغو د پاره یو لګښت نور کوي یا که لګښت ورکړي حاجي اقل تشویق کوي. د افغانستان اوسنی ملي سرود تاسو لیکلی و، شاعر تاسو وایي اوس چې وینئ طالبان یې نه غږوي، فکر کوئ طالبان د دې سرود سره موافق نه دي او که هیڅ ډول سرود نه مني، په زړه مو څه تیریږي؟ نو دوی خو سرود ځکه نه مني چې دوی خو د موسیقي سره اساسیت لري او په هغه سرود کې موسیقي ده. نور خو نو په هغه سرود کې داسې کلمه نشته چې هغه د اسلام سره مغایرت ولري. هغه ټول د ملي وحدت سرود دي. دا چې دوی نه غږي، دوی خو د بیرغم لیکلي دي. دوی چې بیرغ نه مني طبیعي خبره ده، سرود نه مني، اساسي قانون نه مني طبیعي خبره ده چې سبب بانک نوټونه هم نه وي کوي. نو دوی خو هیڅ نه مني، سرود ولې ومني؟ څو ورځې مخکې د کرکټ لوبډلې ملي بیرغ پورته کړ او په ټول جهان کې افغانان ورته ډیر خوشحاله و، ډیر احساسات یې څرګند کړل. طالبان ستاسو په خیال له ملي بیرغ سره چې افغانان دومره ډیره مینه ورسره لري ولې مخالفت لري؟ دوی خپل ځان ته خپل بیرغ لري. دوی دغه بیرغ د افغانانو بیرغ نه بولي، دوی دا بیرغ د یرغلګرو بیرغ بولي، دا هغه بیرغ بولي چې امریکایان افغانستان ته راغلي دي، دغه بیرغ یې تصویب کړی دي. البته تور سور زرغون رنګ چې دی د دې بیرغ دا ډیر پخوانی رنګ دی. دا نه په اشغال پورې اړه لري، نه په ظاهر شاه پورې اړه لري، نه حتی په نادر خان پورې اړه لري. دا د امان الله خان د زمانې څخه تور سور زرغون بیرغ رنګونه ټاکل شوي دي. دوی چې دوی به شاید خاص اساسیت د رنګو سره نه لري، دوی خپل ځان ته خپل بیرغ لري، تحصیل لري، هغه سپین بیرغ دی او کلمه شریفه ورباندې لیکلې وي، دغه زموږ بیرغ دی. کلمه شریفه خو د افغانستان په اوسني بیرغ باندې هم لیکلی دی. نو دوی که غواړي چې افغانستان خلک ورسره ملګرتیا وکړي، مل شي، دا ضروري نه وه چې دوی همدغه بیرغ په همدغه حال پرېږدي او نور مهمو کارونو ته چې د خلکو اقتصاد دی، د افغانستان اقتصاد دی، د روغتیا سیستم دی، په دغو مسایلو باندې ډېر تمرکز وکړي؟ دا خو ډېر معقول سوال دی، دا ډېره معقوله خبره ده. په نور دنیا کې هم دغه زموږ څنګ ته ګاونډی هیواد پاکستان دی چې زموږ ملګري دوستان یې څوک یې تور پنجاب بولي، څوک یې مصنوعي مملکت بولي، څوک یې بل څه بولي. تاسو وګورئ د 1940 کال څخه چې دوی دغه یو بیرغ لري، تر اوسه پورې هغه بیرغ دی. په دې وطن کې څونه رژیمونه ښکته پورته شوله، څه ډول ډول حکومتونه په دې وطن کې راغلل، څه کونه تاویې وسولې، مګر بیرغ هغه بیرغ دی. په دغه 3 اویا یا 4 اویا کال کې نه دوی بیرغ تغیر کړی دی، نه اساسي قانون تغیر کړی دی، نه ملي سرود تغیر کړی دی، نه نوټ تغیر کړی. او زموږ په وطن کې بدبختي دا ده چې هر حکومت راغی بیرغ ته تغیر وکړي، اساسي قانون ته تغیر وکړي، بانک نوټ ته تغیر وکړي، ملي سرود ته تغیر وکړي. نو دا بدبختي د خدای ودروي. اوس هم د دې بدبختي دوام دی چې
طالبان شای نه ملي سرود ومني نه ملي بیرغ خوا دې نه مني نو ملي سرود طبعا نه مني دي نیژغي نو اساسي قانون خو بیا دی ویلي دي چې اساسي قانون به نوې کوي بل اساسي قانون به راباسي دا ټول طبيعي خبر دی چې بانک نوټ به دي خامخا خپل بانک نوټ راباسي دا ټول شان دی نه وکي